سلامونه ډاکټر محب الله مشوانیم ان ټي او پبلک هیلث سپیشلیست. نن بس تاسو سره د ان ټي د یو ډېرې اهمه مسلې په اړه کې خبرې کوم. هغه د ټانسل والا مسله. اکثر داسې وشي چې موږ له ماشومان راوړي او مور پلار دا وایي چې موږ د دې مری وکتل نو ټانسل ډېر زیات غټ نو د اپریشن وکړي. د ټانسل غټواله چې دی هغه د اپریشن انډیکیشن نه دی. ټانسل چې هر څومره غټ وي هغه د اپریشن سره سکار نشته دی. موږ په دې کې د اپریشن لپاره انفیکشن نمبر ګورو چې د ماشوم ته انفیکشن څومره شوي دي. فرضاً کې د ماشوم ته په یو کال کې وزل انفیکشن شوی مری خراب شوی او په هغه هم داسې چې تبه ول راغلی وي یا په مری کې پیپ جوړ شوی وي په ټانسلو کې یا ټیسټ شوی وي په هغه کې هغه بکټیریا راغلی وي بیا موږ ویل شو چې دی وزل مری خراب شوی د بیا اپریشن کو یا کله 2 کالونه مسله وي او هر کال اوسط 15 ځل دغه مری خراب شي بیا اپریشن پکار دی او که یا د 13 کالونو ورته مسله وي اوسط تور هر کال 3 ځل دغه مری خراب شي وي خرابېدونه زما مطلب دا دی چې هغه ته تبه شي وي باقاعده ټانسلایټس ورته شي بکټیریل نو بیا دغه اپریشن موږ فیصله کوو هغه ته اپریشن کوو. د دې نه علاوه که چېرته یو ماشوم ته یو ځل صرف مری د هغې خراب وي یو ځل ورله تبه راغلي وي خو دومره ډېره تبه وي چې د هغې سره هغې ته جټکې لګېدلي وي داسې د مرګي اټیک پې شوی وي نو بیا هم د هغې اپریشن پکار دی. د دې نه علاوه پیپ جوړېدل دي مطلب مری د هغې ټانسل دومره خراب شوی چې د ټانسل نه ګر چاپېر پیپ جوړ شوی پیریټانسلایټس ورته وایي یا پیریټانسلر اپسس که هغه ورته شوی وي ماشوم ته نو بیا د هغې اپریشن پکار دی. د دې علاوه ریلیټیو انډیکیشن دي مطلب ماشوم کله خوراک کوي خوراک په مری کې نه خلی هم اپریشن کولی شو ورله کله د ماشوم خولې نه ډېره بدبو راځي بیا هم اپریشن پکار دی یا ماشوم ته د شپې په ساه اخیستو کې مسله وي وده نه کوي د هغې وزن نه زیاتیږي نو په هغه صورتونو کې بیا موږ دوی ته د ټانسلیکټومي اپریشن ریکمنډ کوو. د دې نه علاوه د دې بل کوم انډیکیشن نشته دی اپریشن نه دی پکار. بل یو ډیر زیات عام کمپلینټ چې دی یا خلک سوال کوي هغه دا وایي چې د ټانسل اپریشن موږ نه کوو او وجه دا ده چې د دې اپریشن فیل کیږي مطلب ماشوم ته اپریشن وشو خو د هغې باوجود هم ماشوم ته هغه شانتې د مری درد او تکلیفونه وي. د هغې وجه دا ده چې د اپریشن نه مخکې د هغې پراپر ایوالویشن نه وي شوی ماشوم کتل شوی نه وي تشخیص شوی نه وي. دا کومه کرایټیریا چې ما تاسو ته ویل د دې نه علاوه چې کله هم ماشوم ته اپریشن وشي د هغې مری بیا نښه کیږي. وجه کتل غواړي چې وجه څه ده چې هر ځل مری خرابېدل چې دي دا د انفیکشن د وجې نه شوي دي که نه دي شوي تپوس ترې کول غواړي تبه وه که نه وه که دا تپوسونه ترې ونه شي دا عموما داسې وي چې د ماشومانو ته د مختلفو خوراکونو نه الرجي وي لکه نن سبا چې څومره دا بازار کې دا لیز او چپس او مختلف قسم بازاري خوراکونه کوي د دې سره ماشومانو ته الرجي کیږي هغې کې چې کومه مری خرابېږي هغه په انفیکشن کیټګري کې نه راځي په هغې نه وروسته اپریشن نه دی پکار نو چونکې هغې ته مخکې هم فوډ الرجي سنډروم و د خوراک نه ورته الرجي وه او د اپریشن نه وروسته ورته هم هغه سیم مسله ده نو د هغې مری بیا نشي ټیک کېدلی. دې نه علاوه د پوزې معاینه چې ده د اپریشن نه مخکې ډېره زیاته ضروري ده. کېدای شي د دې ساینوسایټس وي پوزه کې مسله وي پوزه کې بلغم جوړیږي ساینسس کې هغه مری ته رالویږي د هغې سره بار بار مری خرابېږي نو دا ایوالویشن د اپریشن نه مخکې پکار دی چې کله هم دغه ایوالویشن وشي او د هغې نه وروسته اپریشن ایډوایس شي نو هغه اپریشن بیا کامیاب وي او ماشوم ته بیا بار بار د مری د خرابېدو والا دا مسله نه کیږي. بل یو ډېر عام سوال دی چې د دې څنګه معاشره کې مشهور هم ده دا خبر او صحیح هم ده ډېره حده پورې چې ټانسل زمونږ په قوت مدافعت کې رول ادا کوي او د دې ویستل نه دي پکار او اکثر مور او پلار ځکه اپریشن نه کوي ماشوم ته چې هغه وایي چې دا قوت مدافعت به د دې کمزوری شي نو د دې ټانسل اوسط چې د 3 کاله عمره پورې د دې په قوت مدافعت کې رول دی اخوا به د دې رول نه وي 1 کال پورې نور هم صبر شو کولی خو دې نه زیات 4 کالو نه زیات بیا لیټ کول نه دي پکار ولې چې د هغې نه خوا نه د دې نه خوا بیا د هغې په مدافعتي نظام کې هیڅ رول نشته دی نو چې که د دې نه وروسته ټانسل وویستل شي نو ماشوم ته فایده کېږي نقصان نه کېږي او فایده په دې سنس کې چې انفیکشن به ورته بار بار نه کېږي مری به نه خرابېږي انټي بایوټیک به نه اخلي خوراک به صحیح کوي خوب به پوره وي د دې ماشومانو اکثر خوب پوره نه وي د هغې د وجې نه چې کوم جوور خوب وي
کم چې حافظه د انسان قوي کوي هغه خوب د ماشومان نشي کولی ځکه بیا د دوی د سکول پرفارمنس یا کم قابلیت وي هغه ورسره هم متاثر کیږي نو چې د اپریشن وشي د دې سره به د دوی هغه د سکول پرفارمنس چې دی هغه به ورسره هم ښه شي. بل یو عامه مسله دا ده چې کوم ماشومان تاسو د ان ټي ډاکټر نه علاوه د عام ډاکټرانو لبوزي یا هم په خپل سر ورله دوايا نه راخلي دا جی پیز ډاکټران وي دي کې یو غټ مسله دا ده چې دوی مور او پلار ته هم دغه خبره کوي چې دا د قوت مدافعت سره تړلې خبرې دي د ماشوم اپریشن مکوي نو هغه اپریشن روستو شي کله چې هم به منګل ماشوم راځي وکاله نه لس کاله نه کې اې د ډېر زیات نقصان کړی وي نقصان دا وی چې ماشوم په خپل باندې ساغلی ټول عمر نو اډینایټ فیس جوړ شي خپل هر وخت کولاوي غاخونه ور سره خرابيږي د دې نه علاوه د ماشوم وخت چې دی هغه کې وبجمه کیږي دا غي انفیکشن ورته شروع کیږي نو ډیر زیات کمپلیکیشنز ورته شي وي دا غي نرسته بیا منګل راځي نو ضروری خبردار چې کله هم تاسو ماشوم بار مری خرابيږي زدانه هم تاسو ماشومان ډاکټر ته مخه هغه ته ضرور وخای خو یو ځل ان ټي ډاکټر ته د ایوالویشن لپاره ضرور ورځي چې هغه وګوري چې کله هم د دې د اپریشن انډیکیشن جوړیږي نو به ضرور د اپریشن کوي چې ماشوم د کمپلیکیشن نه بچي. خوشاله باد اوسئ.